9 نمبر مکتوب دا هم امام ربانی رحمہ اللہ خان خانان عبدالرحیم رحمہ اللہ تلے گلے نے دی مکتوب کے دو خبر بیان آئی. یو خبر ادا دا چه تواضع عاجزی دا موجب دا رفعت دا دارینو دے. سوک چوئی چه دنیا کم اللہ تعالی لوڑا مرتبہ راکی او آخرت کم لوڑا مرتبہ راکی نو دے دے عاجزیو کی. دا عاجزینا لنڈ لار رب جل جلالہ تا اغبل نشتا. یو کنت ابو یزید بستامی رحمہ اللہ فرمائے لیو زب یو حج کوم دا سے حج چی چاکڑے نہیں نو روان شو یو قدم نباد بے 2 رکعت منسکو 12 کالو کے حرم شریف تورسید التا چلاڑ کعبہ مبارک پا حرم کے نوا. اصل کے دا کعبہ مبارک 2 حیثیت دی. یو ظاہری صورت تے یو حقیقت دا کعبہ مبارک دے. اولیاء و بزرگانو تا اللہ تعالی حقیقت دا کعبہ مبارک خی چوے کتا حقیقت دا کعبہ مبارک نو سوال یو کچے ربا ما خو پا ہر قدم بانے 2 رکعت منس کرنے دا کعبہ مبارک حقیقت والے نخکاری حاتفی غاگ ورطراغ ہے چداد اللہ تعالی یو ولیو بزرگ را روان دا او کعبہ مبارک داغی استقبال تورغلے دا. ابو یزید بستامی رحمہ اللہ دا حرم نروت چویکت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا را روانا او کعبہ مبارک ورتا ولاڑا و پا استقبال کی. اغین پختن اوکڑا چه ما خو پا ہر قدم بانے 2 رکعت منس کڑے تا با دیر منزو نکڑی. اغی ورطو فرمیلنا پا ہر قدم ما زان عاجز گنلے او زان مخکت گنلے او اللہ تعالیٰ تا دا ٹورنا لنڈ لار او بہترین لار اغا دا عاجزی او دا تواضع دا. نو امام ربانی رحمہ اللہ ہم دی مسئلے بانے بحث کئیں چہ تواضع موجب دا رفعت دا دارینو دا. دویم دا بیانائی چہ نجات پا دنیا و پا آخرت کے دا موقف دے پا متابعت دا اہل سنت والجماعت کے چہ دا فرقہ ناجیہ دا سنگ چہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے دی بن اسرائیل 2 ڈالو بانی جدا شویو او زما امت بدری آوی آئی ٹول با اور تزیخ و یونا نا غیو ڈالا فرقہ ناجیہ دا اگا علماوی اگا اہل سنت والجماعت یو روایت کی اور سر اہل سنت قیدم راغلن. نو امام ربانی رحمہ اللہ دویم بحث پا دی مکتوب کے دا کئی چھ نجات پا دارینو کے دنیا و آخرت کی چھ اللہ تعالیٰ انسان تا نجات ورکئی دا موقف دے پا متابعت دا اہل سنت والجماعت پوری چھ دا فرقہ ناجیہ دا. اب یایم نمبر مکتوب دے ہم خان خانان عبدالرحیم رحمہ اللہ تا امام ربانی رحمہ اللہ لکھلے دے. دیکھی او مسئلے بانے بحث کئی چہ دا دیر جورد والتا چور سیگو بے بے در تخیستہ تعبیرو کم او غدا دے چہ انسان کی چکم جامعیت تے جامعیت دا انسان سبب دا قربم کی دیشی او سبب دا بعدم دا اللہ تعالیٰ نہ کی دیشی. جامعیت سبب دا بعدم دا انسان دے او سبب دا قربم دے دا بیا یو جور موضوع دا. یو اویایم نمبر مکتوم امام ربانی رحمہ اللہ دا لے گلے دے مرزا داراب ابن خان خانان. پدی مکتوب کے امام ربانی رحمہ اللہ 2 خبروں بانے بحث کئی.
یو خبر ادا ده چې شکر د منعم په منعم علیه باندې واجب ده. چا در باندې احسان وکړه، اخلاص د سره وکړه، نو هغه منعم ده او ته منعم علیه، نو شکر د منعم په منعم علیه باندې واجب ده. دویم بحث پدې کوي چې حصول د شکر دا برازي په عمل په شریعت باندې. یو سړی وایي زه د الله تعالی شکر به څنګه ادا کم، الله تعالی خو ډېر احسانات را سره کړي دي، د په شریعت محمدي علیه السلام باندې عمل وکي، بس دا شکر د الله تعالی دی. 22 نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله خواجہ جہان رحمه الله ته لیکلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دو خبرې کوي. یو دا وایي چې دین او دنیا دواړه جمع کول دا ډېر ګران کار دی. یو سړی وایي زه به دنیا مو ګټم او دین به مو ګټم، دا ګرانې خبرې دي. جمع ساختن دین با دنیا دشوار استا، جمع کول د دین د دنیا سره دا ډېر انتهایی ګران کار دی. نو وی چې څوک طالب د آخرتی او دی وی ز آخرت طلب کم، نو طالب آخرت را استر کې دنیا چاره نه باشد. نو طالب د آخرت لره د ترک د دنیا نه بل چاره دی نه لري، ترسوی چې دنیا نه پریخي نو آخرت دی نشي ګټلی. نو یو بحث په دې باندې کوي. دویم په دې باندې کوي یو ترک حقیقی دی او یو ترک حکمی دی. ترک حقیقی دی ته وایي چې د زړه نه مباسي دنیا او د بدن تعلق ور سره ختم کی. ترک حکمی دی ته وایي چې د زړه نه وباسي خو ظاهرا در سره، لکه علما د سلوک وایي دل بیار 10 بکار او دل بیار، لاس ته کار کې دی او زړه دی د یار سره دی، هغې ته ترک حکمی وایي. نو امام ربانی رحمه الله فرمائے ترسو پورے چې سالک ترک حقیقی نه کړي او ترک حقیقی ورته نوی آسان شوه، نو ترک حکمی هغه ته نه حاصلېږي. د ترک حقیقی د مشق سره به ترک حکمی بیا سالک ته پیدا